ورچواره په انقلابي بنیادو باندې موږ د پی ټی ایم بنیادونه مضبوط کړو بیا به ته موږ وګورو چې موږ څه وکړو نن د ډي ایچ ای په شکل باندې ستا زرخیز ځمکې ګرد نیول کېږي انجام به دې شي لکه ملک بېدلا کاسۍ ځکه به هم څه واخلي اتکړۍ به هم در ولګي په لوږه به دې مړ کړي دا اولاد په سرانانو کې د اوتس کې دا دوی دا موږ دی چې زما ورځ لمانځي دا د کلتور ورځ په جي ایچ کیو کې او پر دا شي باندې ته هم ګورئ پښتون څه شی دی جوړ توپک یې دی په دلته هم ګلان ور بخکړي دي په لنګوټه کې هم ګلان ور وړي دي په خره په شکل دي نسوار په لاس کې دی یو نړیوال تصادق خار تصویر پکې چې دا واشان یو تور د رغایز خان د ولاړ یو سپینږیري پښتون و د اویا اتیا کالو یو غوټې اخیستې وه چې دا لرګی پورته کړي په دا وژو کې ووایي په دومره سپک الفاظ یې ورته وویل ولې ځه د فلانان زوی ته خپل وطن ته زما وطن ته چې شته دی پر اسانو یې واچوئ د تورمرغۍ پر مانده یې راوړئ د پښین بازار پر شیخ برید باندې وتړئ د ده ومړي ته یې اور واچوئ د کام خبره کوله چا به د پښتانه د خپلواکۍ خبره کوله دغه بیا د غنمو درمندونه ور وسېځل د هغو کورونه بیا ور وسېځل هغو بیا وشل زموږ د پی ټي ایم بیانې دي یو جو نامعلومه یا نامعلوم وسلوال راغلو خلک یې وویشت دی به د پښین په کیله ننوتي دی به د کوچ په چوڼۍ باندې یعنې دوی لري نه پوه نه تعلیم څه نه ډوډۍ لري نه پوه نه تعلیم څه بې له تورې نور له هر څه بې نصیبه په کلي کلزۍ کې ولاړ یو او دا یو داسې قدم یې واخیستی چې یعنې په مارانو کې صدرالدین یو قدم واخیستی ځکه چې کلزي که موږ وګورو دا په تاریخ کې د مزاحمت خپل مقام لري په 1842 کې په 26 مارچ جنرال انګلند جنرال کسفورد جنرال مای دغه د پښین اوسنی سړک نه و د لوی اسپیټال د سردارانو د کورو مخته د سنګر پر کلي باندې دغه مانده د ترخیې مانده یې بلئ دا پر ایدرزۍ وتی جنرال انګلند سره د توپو سره د خپله پوځه په 26 مارچ باندې چې اول افغان انګلیس جګړه پیل کېدله دوی پر دغه لار باندې تلو د دغه سنګر پر غونډۍ باندې کندهار ته ځان رسوي د سنګر پر غونډۍ باندې ترینانو پرېزون کاکړانو سیدانو او اڅکزۍ د سنګر پر غونډیانو باندې د دوی مخه ونیوله په کلزۍ کې عبدالرحمن خان سره و ملک باران کلزۍ سره و نصر الله خان سره و او په اڅکزۍ کې د غبیزۍ کورنۍ مدد خان سره و دغه رنګه بټیزي څلور ورونه سره و درې ورونه میټو خان رامدل ترین یو بل ورور پر دغه ځای باندې دوی مزاحمت وکړي د سنګر پر غونډۍ باندې د انګلند لښکر یې ماتې کړلې انګلند او د انګریزي پوځ یې ودې ته مجبوره کړي چې دوی بیرته پر شا وتمبېدل کوټ ته ولاړو هلته دوی د بولان او د سوی کې چې د دوی کم انګریزي پوځ پروت و د هغه سره یې ځان بیرته محکمه کړي توپونه وو ګولهباري یې سره دغه کړلې بیرته په 26 تریلیون اسبات په 1842 کې بیا دوی بیرته رالو د سنګر پر غونډۍ باندې خو د بدبختانه دا وار یې پښتانه مات کړو پښتنو ته کومک د کندهار هم راغلی و د شوراوک هم راغلی و بازوي کاکړان هم راغلي وو خو پښتانه یې مات کړو چې دا موږ دوی پر کومې کلزۍ پر کلي ولاړ یو دا یې کنډوالې کوي اور یې ور واچوئ کلزۍ یې د دې ځایه بار کړلو د ملیزۍ پر سره کلا باندې د ګلاباد په نامه باندې تر یو وخته پورې مینې وکړې نن هم چې ته ملیزۍ له ورسئ د شوکت ملیزي کورنۍ لره هغه درته وایي هغه د کلزۍ مینې دغه مزاحمت د هغه رنګه پاتې سولو بیا وخت پر وخت ځکه چې انګریز خپل تنخوادار پیدا کول چې چا به ملي خبره کوله چا به د کام خبره کوله چا به د پښتانه د خپلواکۍ خبره کوله دغه بیا د غنمو درمندونه ور وسېځل د هغو کورونه بیا ور وسېځل هغو بیا وشړل
دغه رنګه په 1895 کې فیض محمد غازي راپورته کیږي. فیض محمد غازي هم دغه یکلزی و بالور زوی د نظر محمد زوی و. فیض محمد غازي مبارزه کوي خو د دوی مبارزه سره فاشله. ارسلا خان منخیل په لورلای کې ناست دی، شجاع متخیل په برشور کې ناست دی. فیض محمد د دې ځای مبارزه ورسره کوي ځکه د دوی مبارزه فاشله وه. دلته د ډاکخانې والا وشتلی، هلته یو انګریز سپایي وشتلی. دغه رنګه بیا فیض محمد پر 28 اپریل 1809 باندې په سالیسون مندانه په ګرجزۍ کې 4 قبیلې د دې مشران سپورټ پسې واستول: ترین، کاکړ، اڅکزی، سید. و دوی ته جنرال کسپورټ دا وویل چې ژوندی یا مړ فیض محمد غواړ. مندانه لره دا 4 قومو مشران هم نور ورسره ولاړو. هلته په سالیسون کې یو یکلزی خور واده وه. فیض محمد په هغه کور کې پناه واخیستله. دوی فیض محمد محاصره کوي، چې محاصره کوي ویې ویشتئ، پر اسانو یې واچوئ، د تورمرغۍ پر مانده یې راوړئ، د پښین بازار پر شیخ برید باندې وتړئ، د ده ومړي ته یې اور واچوئ. نور د ده مړی ګرد وسېزل سو، خو دا یو ښی ورون یې پاتې سو. دا ښی ورون او د ده سېزلی جسد دا یې په بګۍ کې واچوئ. بګۍ 2 اسان به وو، ټانګه به په پسې وه. تر یارو پورې دا ګرد ولس ته د فیض محمد مړی د دې دپاره ورښکاره کوي که چا د انګریز خلاف مزاحمت وکړي یا یې د انګریز خلاف خبره وکړه، دا هغه انجام به د فیض محمد دی. بیا دغه سلسله را روانه وله چې موږ ګرد ډېره غټه ونډه د انګریز ملګري سولو. نوکرۍ مې واخیستلې، مرهات مې واخیستلو. خو نن چې برته یکلزۍ ته ګورو نو هغه خپل زوړ مزاحمتي تاریخ دوی دوراویي. د یکلزۍ ځوانان به په یوه کلرکي په یوه ماسټري باندې ځان نه غلطوي چې زه د پی ټي ایم ملګری سم نو به زما نوکري ولاړه شي. په پښین بازار کې د پی ټي ایم د نورو ګوندو سره یو مزاحمتي او مظاهره وه. هغه ورځ مې یېره ده چې د چا په اړه وله. نو ما ته زموږ د دې کلي یو سیاسي وویل چې دا صدرۍ پوه کړه، که نه سبا بیا نوکري ولاړ شي، د پی ټي ایم به ګرځي، مرز بیخي دې ولاړ شي. نو دغه مزاحمتي جلسه شروع وه. دا کوم عزیز چې و ما ته وویل د صدرالدین ما صدرالدین دونه پېژندی مو لکه دغه د هغه تقریر کوي. صدرالدین ما در څنګ ولاړ و، چغ یې کړ: رېجو دهشتګردي اسکې پیچې وردي. 2-3 کاله مخکې هغه سړي داسې ورته وکتل، په دا ښار باندې صدرالدین و، نوکري یې نه و. درننه په انجوز کې ځغلي، که په چش کې ځغلي، هغه نوکري ولاړه. خو خاص کر د ظاهر اکا زامنو ته وایم، موږ سره به د پی ټي ایم ملګري کوئ، موږ ته به پر کور باندې یو ځوان راکوئ، ځکه چې موږ ته به د فیض محمد و، د ملک باران و، د دې تاریخ ژوندی ساتو، که نه وساتو دا په تاریخ کې موږ ته پیغور وي. ځکه نن پښین کې یو لړۍ روانه ده د پی ټي ایم د تنظیم سازۍ. تنظیم ما درته وویل چې فیض محمد غازي یا د شاتور بارکزی یا شجاع متخیل، فیض محمد و شجاع دواړو د انګریز سرونه راوړو. دغه شجاع متخیل د دوی هغه مبارزه چې وه هغه فاشلې وه، پر فرد تقسیم وله. مګر پی ټي ایم فاشلی قوت سره راټولوي او د تنظیم شکل ورکوي.
یعنې موږ ته یې وینو دا زموږ په سیمه کې نن هم یو پېښه شوې ده سبا بله پېښه کوي سبا بله پېښه کوي یعنې نن پولیس و EFC بقاعده زموږ په کورو باندې راننوځي موږ بې عزته کوي په هغه خلکو هم بې عزته کوي چې یو کارډ یې ورکړی دی یو د تورو چشو کابلی موټر یې ورکړی دی ما او تا په ویې کلي په نسي موټرسایکل په وړي دا دی چیش کوي دا دی دغه کوي دا زمینه سازي کوي خلک بیروي د جنوبي افریقې یو دانشور دی ټوټو وایي چې څه وخت عیسایي مبلغین د جنوبي افریقې ته رالو د دوی سره یو مقدس کتاب ورسره و انجیل و موږ چې ولې راسئ دعا وکړو موږ چې د دعاو دپاره سترګې پټې کړې چې سترګې مې روڼې کړلې د دوی سره زموږ مځکه پاته وله او د موږ سره خالي کتاب پاته یعنې موږ یې مریان کړلو نن هم د DHA په شکل باندې ستا زرخیزه مځکې ګرد نیول کېږي انجام به دې څه شي لکه ملک بېدلا کاسۍ مځکه به هم څه واخلي اتکړۍ به هم در ولګي په لوږه به دې مړ کړي دا کابلا دا په سرانانو کې د ورتس کې دا دوی دا موږ نه دي کړي یعنې ته اقتصادي طور ته وولې اقتصاد تا سره شی نشته تا سره څه شته ته د یوه ګیلن پټرول ته ناست یې هغه هم ایرانی پټرول دی دی راشي پر دا سر دې ووایي پټرول هم څه یوسي پیسې هم څه یوسي ستا زرخیزه مځکې ګرځېده وابدا په ټرانسفرمران مې څه ټول کړو په دا اوس الیکشن کې خلکو زاړه ټرانسفرمران راکوسو ولې یونټ خلاص کړه یو ټرانسفرمر سره یوسم هغه الیکشن هم ته یې ولید په الیکشن کې څه شته ګټلی چا و او بایللی چا و بایللي وګټئ ګټلي وبایلي او د اقتصادي طور دا څلورمه میاشت ده د چمن پر دروازه باندې پر لټ ناست یعنې خدای سته چې دا زما زه خو کارخانه نه لرم داسې بل شی خو نه لرم یو دغه د ګلستان غرونه دي په دې کې بوټي راپورته کېږي په د انګریز کارخانه ده د دوایانو د ګلیکسو مارکرز هغو په کم 2 لک روپۍ د ملک د خانه دغه بوټي ګر په اجاره اخیستي هغه بوټي برته دی په 2000 په 3000 پیکې پر ما ورته خرڅوي ما ورته خو به یو تان راځغلو یو د ایرانی پټرول به راځغلو یا به د یو سګرېټ ډنډر دخکو هغه مې دی بې عزته کوي څرنګه مې بې عزته کوي چې اول اشکنځام د کام د راته کوي بل اشکن نه ده زه یو مثال درکوم 4-5 کاله د اشرف غني په شکول کې خدای دې وبخښي پروفیسور سیال کاکړ و نو یې آزاد و نو موږ تلو د علامه اکاډمیسن شکور رشاد تلین و هغه تلین ته تلو نو یې نه پرېښولو زما پر پاسپورت یې راوم لیکل چې افغان ارمي دی نه پرېږدي دوی پر ولیکل دلته یو تور د ډېر غیز خان د ولاړ و یو سپین ږیري پښتون و د 80 کالو یو غوټې اخیستې وه چې دا لرګی پورته کړي په دا وژغو کې ووایي په دومره سپک الفاظ یې ورته وویل ولې ځه د فلانان زوی ته خپل وطن ته زما وطن ته چېرته راځي وطن زما دی د ده دی د وطن معدنیات زما دی قبضه د ده ده دا په وزیرستان کې وګوره وړمه ورځ محمد خان یو سیمه ده 50 میلیونه ټنه کاپر وتلی دي اوس یې هلته څوڼور راوستلو کښېنول هغه خلک په وژني دی دا قبضه کوي دی لکه بلا که دی د چمن دروازې ته راځي مخکې ما خو دا خیال و زما هغه په یاد و چې دی 3-4 لک روپۍ ورکړي چې وایي ما و دغه زوی ته ټرانسفر کړه هغه ورته چا راته ویلې د 50 لکه څه تر 1 کروړ روپۍ سپایي ورکوي دا هر سپایي ته وګوره چې دی کور ته ځي 2 ډاټسنه دی بیایي غالۍ پکې وډلې دي فرج پکې وډلې دي هغه هوا چې ته راوځي هغه پکې وډلې دي دا ګردی مګر زه به د هېڅ شي نه یم یو پولیس یو ملیشیا والا تر کومه ځایه دا پښتانه څونه پراخ لمنې خلک دي ته وګوره پښتانه د خلکو سره کومک کوي پښتانه خلک نه حلالوي دی په شپه کې راولاړ شي یو حلال کې تاوان یې په راتاولا کې هغه بې عزته کې لوټې کې موټرسایکل جنګوزي موټر جنګوزي تاوان یې پر اقبال کې یعنې دوی موږ یرغماله کړي پر دا خپله خاوره باندې یې یرغماله کړي او بیا دوی په شکلو باندې
ګروپونه جوړ کړي دي. یعنی ته وګوره د 40 کاله کېږي دغه زما د کلي دا مسجد دا بل مسجد کې د افغانستان د طالبانو د جهاد لپاره چندې ټولې دي. د جمعې په خطبه کې به په عربي به خطبه شروع کړل ولکه پکې چې شبه افغانستان به په ګډ کې شکنځا به کول کې به چې کول مې ورته الله امين. لیکن نن فلسطین وګوره په فلسطین کې غزا وګوره رفاه وګوره کوم ظلم روان دي خو ټول دي کې چنده دي ټول دي ودی وایي چې ول فلسطین ول برباد د ځان جوړوي چې جوړ دي مګر نه کوي ځکه چې هغه د افغانستان اسلامي جمهوریت حکومت وو. هغه پښتانه افغانان پر نړیواله کچه باندې سیالیان کړلو ځکه چې دوی زموږ یو تصویر جوړ کړی دی چې پښتون دهشتګرد دی، پښتون سمونګلر دی، پښتون ډکیت دی. نن هم دی د چاینا دپاره ما قرباني کړي چاینا را روانه ده برایي امریکې دته جواب ورکوي چې کتل د ایران سره چې پاکستان ته ګیس راځي دا ته نشي کولی ځکه چې پر هغه باندې پابندي ده ودې کې دی احتجاج ګیس کوم دغه د بلوڅ خوار ده وړیا ورمه ورځ په تربت کې وګوره چې شو وسو تر هغه 2 ورځې مخکې اوسه په ګوادر کې چې شو وسو دی د خپل ظلم ناانصافي د دې د پټولو لپاره دی په پښتني سیمه کې ټارګټ کلینګ کوي. دی 3-4 څونور راولي هلته ځایي خلک په مړه کې بیا بدامني جوړه کړي وایي دلته دهشتګرد راغلي دهشتګرد خو تا راوستو. ملا منصور چې پرون د چاګر روان و چې په ډرون دی وویشتې خو په جیب کې د کراچي شناختي کارت خو تا راوستلی و آباد کړی او نن هغه ګیم ورته روان دي او خصوصا پر جنوبي پښتونخوا باندې ډېر غټ ناورین روان دي. پی ټي ایم نه تاته شنه ټانکۍ درکوي نه لښتۍ درپخوي نه ګلۍ درپخوي. پی ټي ایم ستا یا د خپل پښتون قام ذهنیت سازي کوي. پی ټي ایم تاته ستا دښمن درپه ګوته کوي. پرون دم موږ وهل کېدو یوه خبره مې کوله چې دښمن زورور دی لیکن د 2018 دښمن به دې کام ته داسې وښکاره سو لکه هنداره. زموږ د پی ټي ایم بیانې دي یې جو نامعلومه یا نامعلوم وسلوال راغلو خلک یې وویشت دی به د پښین په کیله ننوتي دی به د کوچ په چونۍ باندې ننوتي. یعنی دی نورالله ترین تر ننه پورې دی په بند واټ کې ساتي بند واټ کې که ته څوک په پوهېږي د تبلا خو پوهېږي یعنی بند واټ هغه کوچنۍ د مرغانو پنجره ده چې تا په ننه باسي ستا ساتي بندیږي کې مړ کېږي. نورالله څه شو نورالله هېڅ شی نه دی کړی. دوی راپورته سولو افغانان یې د شناختي کارت په نامه په بل نامه باندې ټارګېټول یوارې بې وشلول پیسې یې بې جمع کړلې بیا به یې په جیلونو کې پسې ورته سول. نورالله د پی ټي ایم د ملګرو په ملتیا مزاحمت وکړ نارې وکړل دا یې ښکاره کړله چې یعنې د کراچي کې چې څوک څومره برخه لري په دې کې 1 کروړ 1.5 کروړ خالي پښتون د پښتون په علاقه کې څه شته دی خو ما تاریخ راکړي غنم وربشي و باغونه راباندې نیمه یې د وابدا په مهرباني نیمه یې د ده په مهرباني باندې راباندې ویرګل په ګردې کلزۍ باندې یو باغ لرئ ولکې لرئ خو دا دلته باغونه کیسې وې برمې وې سبسډې وې نن یې به دا ځای ته درولې یاره ته راسه تاریخ وکړو تاریخ ډېرې پیسې لري او دا دی کوي هغه خلک چې 20 کاله مخکې په دې سیمه کې د قبیلویت د خونریزۍ په نامه باندې مړي پکول د سیاسي پارټۍ مخان یې په نیول نن بیا راپورته شوي دي. تاریخ په سرخاب کې وکړه تاریخ په کلاسیکلا کې وکړه تاریخ په ګلستان کې وکړه یعنی دا شور کې د کوي و دنیا ته دا ښکاره کوي که سمونګلر دی که تاریخ کرولو والا دی که قاتل دی هغه پښتون دا د دوی چې د ورځې لمانځي نن د ژبو ورځ نړیواله ورځ ده نن د کلتور ورځ ده موږ یې لومړی د کلتور ورځ دی چې زما ورځ لمانځي دا د کلتور ورځ په جي ایچ کیو کې هغه پر دا شي باندې ته یې هم ګورئ پښتون څه شی دی جوړ توپک یې دی په دلته هم ګلان ور دخ کړي دي په لنګوټه کې هم ګلان ور ولي دي په خره په شکل دي نسوار په لاس کې
دی یو نړیوال ته ستا دا خونخوار تصویر درکوي چې دا وحشیان دي. د یو ساعتکي دپاره زه وحشي یم، مګر ما ته وحشت راکړي چا، ما له کلشنکوف راوړي چا، ما له هیروین کلچر راوړي چا. نو ځکه پی ټي ایم دا پر ځان فرض وبلله چې زه کام منظمه کوم، کام د آیین و د منشور تابع کوم. هغه ورځ مشر منظور پښتون وویل چې واره پر انقلابي بنیادو باندې موږ د پی ټي ایم بنیادونه مضبوط کړو، بیا به ته موږ وګورئ چې موږ څه وکړو. ځکه چې هر تحریک چې دی هغه یو خپل پلان لري، اوږد پلان لري. پی ټي ایم 10 کلنه پلان لري. موږ دغه 10 کلنه پلان چې ولو دا موږ خپل ولس ته شعور ورکوو، موږ خپل ولس سره منظمه کوو، خپل ولس ته دښمن ورپېژندئ. په هغه کې پی ټي ایم په لومړۍ مرحله کې د پښتنو ځوانانو په ملاتړ باندې کامیاب شو. اوس راغلی پی ټي ایم د خپلې 10 کلنې پلان 2مې مرحلې ته راغلی. کور په کور ګرځي، کلي په کلي ګرځي. ته کور په کور، کلي په کلي، ته د پی ټي ایم تنظیم خلاص کړه، ته یونټ خلاص کړه. بیا ته دا مزاحمت وګوره. دی د ډېرو غټو خلکو نه بیریږي، د ډېرو غټو ګوندونو نه بیریږي، د ډېرو مضبوطو پارټیو نه بیریږي، مګر د پی ټي ایم بیریږي. یو د عصمت کامریر د یوې کیمرې بیریږي، یو د عطاالله د بیانیې بیریږي. ځکه عطاالله د بیانیې د ځانه نه جوړوي، عطاالله د پی ټي ایم ته ځان وقف کړی دی، په هغه تنظیم یې د ځان منلی دی، را روان دی. یو کور چې ته چلوې، په کور کې هم چې پلار پر یوه لار ځي، ورونه پر بله لار باندې ځي، خو ډېرې کیسې سره چپه ورسته کېږي. مګر یا هغه کور کامیابه کور دی څوک یې نشي ماتولی چې هغه منظم وي. چې یو واره موږ پی ټي ایم منظم کړو، دا حقیقت درته وایم، یعنې دا موږ در د خپلو زړو در د ذهنو داسې سره که ما وژنې بلکل مې د مرګ راځي. کور ته چې په دلته کې مرمه نولې پر دې کام باندې نه مرم. جیل راځي، وهنګ راځي. ما د صدرالدین مثال درکړي. اقتصادي تور تا ویې، یو سړی اقتصادي تور ووه، هغه تا مات کړي، هغه بیا منظمه کېږي نه. نو ځکه نن راغلي یو یکلزۍ ته د تنظیم سازۍ دپاره. د یکلزۍ دا اوس نوی ځوان دا زموږ همزوی دی، دا به د پی ټي ایم شعوري ملګرتیا کوي. پر هر کور باندې یو ځوان، ته یې خو یاست په دوو کې تقسیم یاست، څه کمریان یاست، څه د پښتونخوا یاست. مګر موږ ته مې یوه ودانه د کوره راکړي چې هغو ته یې ورکولی شئ، و موږ ته یې هم راکړئ، او د موږ سره به کومک کوئ، د پی ټي ایم په معنا به ملاتړ کوئ. یعنې زموږ بیانیه دغه کلیوالو ته کښېږدئ. که موږ غلط شو، دوی مې د قانع کړي، د دوی پر لار به ورسره لاړ. خدای مو ښاد لره، خدای مو ودان.